د دفاع وزیر مولا یعقوب پیغام سمیع سادات ته سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. دا ټول معلومات را سره په همدغه ویډیو کې وګورئ او د تان ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. کاشکې ټول داسې فکر درلودی. زموږ کندهاری ملا صاحب په خبره سر خلاصیږي. نن د پیشلمي بعد مې 3 ناشنا مسیجونه واتساپ ته راغلي وو. د جول تازه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی وو چې زه مولا یعقوب د مولا عمر اخوندزوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب مولا جان مې واتساپ ته پیغامونه پرېښول چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ او ولې جوړ افغانستان لنګوئ. دا لای روی وکړئ چې اوس سولیز افغانستان بننګوئ. تاسې تعاف وشئ او راشئ افغانستان کې کوم واک غواړئ، د کومې قلو اردو قمنداني غواړئ، راشئ چې درې کړم. ما لا هیڅ ځواب نه دی ورکړی. د یعقوب دغه مسیج په اورېدو مې یو څه فکر بدل شو. دوستانو دا د دې مال چمتو کلی خبر تر بیا ښې چارې.